یقینا تاسو ټول به دا غواړئ چې ستاسو یادداشت، حافظه، ذهانت یا د مغزو طاقت دې لږ ښه یا نور هم تیز شي. او د ډېرو خلکو په ذهن کې خو به دا هم یو خط شوي چې ګینې زما یادداشت یا حافظه د نورو خلکو په مقابله کې لږه کمزورې ده. او د دې هغوی سره دا ثبوت وي چې ما نه نومونه هېرېږي یا زه کوم ځای ته لاړ شم یا څه کار راته په حواله شي هغه رانه هېر شي. سټوډنټس یا طالب علم دا وایي چې موږ څه دیني یا دنیاوي تعلیم وکړو، ډېر زر موږ نه هغه د نورو خلکو په مقابله کې هېر شوی وي. زه به نن تاسو سره د انسان د یادداشت یا د حافظه تیزېدو یا د دې خبرې چې کوم شي هغه ووایي او هغه ورته د ډېر وخت دپاره یاد پاتې شي څه طریقې ښیم. د دې دپاره د مغزو ورزش هم شته، کوم چې د څه تحقیق او ریسرچ نه بس پروون دي چې او دا شیزونه کار کوي. او داسې څه دوايانې څه برین ټانکس، مختلف قسمه د هغې طریقې کار او دوايانې نومونه به هم تاسو ته زه ښایم. راځم اول هغه چې د دې دپاره څه ورزش پکار دی. خو د دې نه مخکې تاسو ته دې پته وي چې د انسان په مغزو کې د یادداشت یعنې د میموري دپاره دوه خانې دي. یو ته لانګ ټرم میموري وي، یو ته شارټ ټرم میموري وي. ستا لانګ ټرم میموري چې کوم شیزونه وي هغه تا نه په اسانه باندې نه هېرېږي، تا ته د ډېر وخت دپاره یاد پاتې وي. د لانګ ټرم میموري مطلب دا دی چې ستا د یادداشت یا ستا د مغزو د هغه شي سره تعلق د ډېر وخت نه وي. لکه انسان کوم ځای کې پیدا شوی دی، کوم ځای کې غټ شوی دی، د هغه د کور کلي نښه پته، د هغه مور او پلار، د هغه ورونه خویندې، رشته دار، دوی نومونه، دا هر څه د هغه لانګ ټرم میموري دي. ایون زموږ چې کوم مونځ او دس دی یا کوم تلاوت دی یا کوم څه صورتونه موږ په وړوکوالي کې یاد کړي دي هغه هم زموږ لانګ ټرم میموري ده. اکثر په مونځ کې موږ نور سوچونه کوو یا شاته څوک خبرې کوي خو موږ مونځ خپل ناظره موږ ټیک وایو ځکه چې دا شیزونه زموږ په لانګ ټرم میموري کې پراته دي. شارټ ټرم میموري دې ته وایي چې د هغه شیز او ستا د یادداشت یا د مغزو تعلق ډېر ژور نه دی. نو هغې کې دا راځي چې تا 2 ورځې مخکې په ناشته کې څه خوړلي وو یا ته 3 ورځې مخکې د یو ماشوم سره ملاو شوې، هغه تا خپل نوم وویل، اوس هغه ماشوم ته ولید هغه نوم تا نه هېر دی. یا داسې څه مطالعه چې دا 2-3 ورځې مخکې کړې وه، څه سبق دې ویلي اوس تا نه هغه شان تا ته یاد نه دی.